السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک یم او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 15 حیرانوونکي او په زړه پورې حوضونه درښایم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. امید لرم چې د خوښې وړ به مو وګرځي. نمبر 1 مرینا پول. دوستانو، تاسو ته پته شته چې د دنیا تر ټولو لوړ پول یا حوض چیرته دی؟ که معلومات نه لرئ نو اوس به پوه شئ. دوستانو، دا حوض چې تاسو ګورئ د دنیا تر ټولو لوړه سطحه باندې جوړ شوی حوض دی. دا حوض د مرینا هوټل پر چت باندې جوړ شوی دی چې په سنګاپور هیواد کې موقعیت لري. لکه څنګه چې دا حوض په یوه لوړه سطحه باندې جوړ شوی دی، نو د لیدلو لپاره یې هم یوه په زړه پورې نظاره جوړه کړې ده. مطلب د لمبلو ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د ټول ښار ننداره هم وکړئ. دا حوض 15 لکه لیټره اوبه لري، یعنی د اولمپیک سویمینګ پول 3 برابره دی. نمبر 2 ویو پول. دوستانو، دا پول یا حوض چې تاسو ګورئ په چین هیواد کې موقعیت لري، او په دې حوض کې چې کومې څپې لیدل کیږي دا ریل څپې نه دي، بلکې د ماشینونو په مرسته جوړې شوي څپې دي چې ډېرې خطرناکې هم دي. او د همدې ارټیفیشل څپو له امله په 2019 کال د اګست په اول تاریخ 46 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سره له دې چې دا څپې ډېرې خطرناکې هم دي، خو بیا هم ډېر زیات خلک دې حوض ته د لمبلو لپاره راځي، او همدا څپې دي چې د دې حوض د زیات شهرت لامل شوي دي. نمبر 3 ډیولز پول، یعنی شیطانی حوض. دوستانو، دا حوض چې تاسو ګورئ د دنیا تر ټولو خطرناک حوض دی، خو بیا هم د ټورسټ کمی نه لري. مطلب سره له دې چې د غرونو پر سر په یو ویرونکي ځای کې موقعیت لري، او خلک بیا هم د سر په بدله دې حوض ته د لمبلو لپاره راځي. دا حوض د غرونو پر سر د 355 فوټه لوړوالي سره د استرالیا په هیواد کې موقعیت لري، چې په رښتیا هم ډیر خطرناک دی. نمبر 4 وای پورټي ډیپ پول. دوستانو، تاسو به زیات داسې حوضونه لیدلی وي، خو ژوروالی به یې 3 متره، 6 متره او یا هم 10 متره وي. خو دا حوض چې تاسو ګورئ 40 متره ژوروالی لري، چې د ایټالیا هیواد د ټریملی په هوټل کې جوړ شوی دی، او ژوروالی 40 متره دی، او په همدې ژوروالی نړیوال ریکارډ هم ترلاسه کړی. دا حوض ټول کال د خلکو پر وړاندې پرانیستی وي، او خلک کولی شي چې په هر وخت کې دې حوض ته د لامبو وهلو لپاره لاړ شي. او همدارنګه په دې حوض کې د لامبو وهلو د زده کړې مختلفې برنامې هم ترسره کیږي، لکه سکوبر ډایوینګ، سی ډایوینګ او ویب ډایوینګ. او د عامو خلکو دپاره یو شرط موجود دی چې باید د دې حوض د ژوروالي د معلومولو کوښښونه کړي، ځکه چې د دې حوض ژوروالی ډېر زیات دی او شاید د خطر سره مخ شي. نمبر 5 نیو ساوث ویلز پول. په نیو ساوث ویلز کې د سمندر په غاړه دا حوض چې تاسو ګورئ ډېر په زړه پورې دی. دا حوض 30 متره پراخوالی لري چې بالکل د سمندر په غاړه جوړ شوی. دا حوض خپلې اوبه نه لري او د سمندر د څپو په واسطه د اوبو څخه ډکیږي، او دا څپې دومره تیزې وي چې خلکو ته ډېر زیان هم رسولی شي. دې حوض ته د راتلو نه مخکې باید یو اګریمنټ هم لاسلیک کړئ، ځکه که د دې تیزو څپو په واسطه درته کوم زیان ورسیږي نو ذمهواري به مو په خپل سر وي. او د همدې تیزو څپو له امله دا حوض د حکومت لخوا څو ځل بند شوی هم دی. دا حوض په رښتیا هم ډېر په زړه پورې دی. دوستانو، دا د دې حوضونو په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ، او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ، تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مې اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.